تاسو ته چې په دې سکرین باندې کوم څلور سنټنسز ښکاري آیا دا صحیح دی او که غلط دی؟ په دې کې کوم صحیح دي او کوم غلط دي؟ دا ویډیو بالکل په دې ځای باندې سټاپ کړئ او لاړ شئ په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې په دې سنټنسز کې کوم یوه صحیح ده او کوم یوه غلط. کوم یوه صحیح ولې ده او کوم یوه غلطه ولې ده؟ نو که تاسو چېرته تاسو ته دا سنټنسز نه درځي نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې د سنټنسز نه زده کړه وکئ او دا سنټنسز زده کړئ. په دې سنټنسز کې رانګ څه شی دي او په دې سنټنسز کې کریکټ کول څه شی غواړي. په دې کورس کې اول تاسو دا خبره په یاد وساتئ چې په دې کورس کې یوازې موږ دا څلور سنټنسز منشن کړي نه دي بلکې دا یو کمپلیټ کورس دی په کوم کې چې تاسو ډیره زده کړه کولی شئ. دا کورس تر اخره پورې وګورئ. دا ویډیو او د دې کلاسز د دې لیکچر نه ډیره فایده والی. په دې کورس کې به تاسو ډیر الفاظ او جملې زده کړئ. دا کورس یو ډیزاین یو سکیچ شوی کورس دی. دا تاسو ته اخره پورې وګورئ او د نه به تاسو ته ډیره فایده حاصلی شي. او که چېرته تاسو ته زموږ د دې ویډیوز نه څه فایده لږه ډیره هم حاصلیږي نو پلیز مهرباني وکړئ زموږ دا ویډیو ورسره لایک او دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ ځکه چې تاسو ته بیا داسې ښکلي او د فایدې نه ډکې ویډیوګانې په وخت باندې په ټایم باندې در رسي او تاسو به د هغې نه لرنینګ کوئ او په نالج کې به مو ورسره اضافه کیږي. نو خبرې مې ډېرې وکړلې، اوس راځئ زموږ چې کوم مقصد کوم ګول دی دا کوم لیکچر دا کوم کلاس چې دی د دې شروعات کوو او دا سنټنسز کوم چې تاسو ته ما په سټارټ کې ښودلې دا به بالکل د ثبوت سره زه تاسو ته صحیح کریکټ کوم او دا به پروف کوم. سو لیټ سټارټ اټ. نو زموږ څخه فرسټ ون کوم سنټنس چې دی هغه دی وی آر اګریډ with this proposal. Second one, I'm not agree to you. Third one, I was angry with his behavior. And fourth one, he is angry at me. په دې سنټنس کې کوم یو صحیح دی او کوم یو غلط دی؟ دا سنټنس کوم چې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري دا بالکل ټوټلی رانګ دي، بالکل غلط دي. اوس به یو کس وایي چې دا سنټنسز ولې غلط دي نو بالکل تاسو له موږ د دې ثبوت درکو او دا درته پروف کوو چې دا سنټنس غلط ولې دي او دا صحیح کیږي څنګه. دا یو کمپلیټ کورس دی نو مهرباني وکړئ تر اخره پورې وګورئ. نو اوس راوځو زموږ څخه چې فرسټ ون کوم سنټنس دی هغه دی وی آر اګریډ with this proposal. نو راځئ دا بالکل ډیټیل سره زده کوو او پوینټ باندې ځان پوهه کوو. نو فرسټ ون سنټنس ته موږ ګورو چې په دې کې رانګ څه دي او دا کریکټ کیږي څنګه کریکټ کیږي. نو موږ تاسو ته انشاءالله په دې لیکچر کې په دې کورس کې داسې ټیچینګ کوو داسې ټیچ کوو دا لیکچر چې تاسو د دې ویډیو نه د دې کلاس نه د دې لیکچر نه پس تاسو بالکل دا زده نه کړئ بلکې تاسو د دې قابل شئ چې بل ته هم وښایئ. یعنې موږ ستاسو نه یو سټوډنټ جوړول نه دي، موږ ستاسو نه یو ټیچر جوړو چې تاسو نور ته هم ښودلی شئ په ډېر اسانه سره او په ډېر سمپل طریقې سره. نو راځئ فرسټ ون سنټنس ته ګورو او دا کریکټ کوو چې څنګه کریکټ کیږي. نور سنټنس زموږ فرسټ ون کوم سنټنس چې دی دا صحیح دی د دې سره راغلی اګري دی او د اګري مطلب دی متفق کیدل په یوه خبره باندې د چا سره متفق کیدل. خو د اګري سره ود راغلی دا ټول کمال په ود او په دې سیکنډ ون کې ټو راغلی په دې دواړو کې دی. اګري ود د اګري ود مطلب دی د یو پرسن سره د یو شخص سره د یو کس سره متفق کیدل. د اګري په اصل کې مطلب دی متفق کیدل راضي کیدل په یوه خبره باندې. خو دلته د اګري ود مطلب دی د یو کس سره د یو پرسن سره متفق کیدل. دا خبره په یاد ساتئ د پوینټ تاسو ګورئ په دې باندې زه ډېر زور ورکوم ځکه چې دا ډېر اهم دی. اګري ود د یو کس د یو پرسن د یو شخص سره اګري کیدل متفق کیدل او د اګري ټو مطلب دی د یو رای د یوې خبرې سره متفق کیدل. د دواړو په منځ کې ډیفرنس څه دی؟ د دواړو په منځ کې ډیفرنس دا دی چې اګري ود دا موږ د یو پرسن د یو شخص د یو کس سره چې کله موږ متفق کیږو اګري کیږو نو بیا موږ اګري ود استعمالوو او کله چې موږ د یو رای د یو خبرې سره متفق کیږو اګري کیږو نو دغه لپاره بیا موږ اګري ټو استعمالوو. نو اوس به زه هم تاسو ته د خپله پته لګېدلي چې په دې سنټنس کې رانګ څه شی دي او دا سمیږي څنګه. زما امید دی چې چا دا ویډیو تر د دې ځای پورې کتلي دا کم سنټنسز چې تاسو ته ښکاري دا به دغه کس د خپله کریکټ کولی شي. نو زه درته 100% د ګارنټۍ سره وایم تاسو چې چا دا ویډیو تر د دې ځای پورې کتلي هغه بالکل دا سنټنس د خپله هم صحیح کولی شي. خو راځئ موږ دا سنټنسز صحیح کوو چې دا څنګه صحیح کیږي.
نو څنګه چې موږ مخکې خبره وکړه کوم رولز کوم اصول موږ ویل د دغه په بیس باندې موږ دغه رولز دغه اصول دا په دې سنټنسز باندې اپلای کوو او دا سنټنس به موږ ته بالکل 100% کریکټ راوځي او صحیح کیږي به نو دا به موږ څنګه اپلای کوو راځئ فرست ون کوم سنټنس چې دی زموږ سره we are agreed with this proposal په دې کې غلط څه دي په دې کې غلط agree with دی agree with مخکې موږ ویل چې کله موږ د یو کس د یو پرسن د یو شخص سره متفق کیږو نو بیا به موږ agree with استعمالوو او دلته استعمال شوی پروپوزل دی نو پروپوزل دا زموږ سره یو خبره یوه رای شوې ده د یو کس رای ده نو دلته موږ له پکار دي چې موږ څه ولګوو دلته موږ له پکار دي چې موږ ولګوو agree to ځکه چې agree to موږ د یو رای د یوې خبرې سره متفق کېدو دپاره استعمالوو نو چې دلته موږ agree to ولګوو زموږ سنټنس به دا بالکل کریکټ شي نو راځئ دغه لګوو دا سنټنس صحیح کوو we are agreed to this proposal we are agreed to this proposal د with په ځای باندې موږ to ولګاو دا سنټنس زموږ بالکل کریکټ شو او سیکنډ ون کوم سنټنس چې دی I'm not agree to you دا بالکل غلط دی د دې هم په to په ځای باندې موږ with استعمالوو او سیکنډ ون چې کوم زموږ څه دی فار ایگزامپل I'm not agree to you دا wrong دی نو دا به کریکټ کو څنګه دا به کریکټ کو داسې I'm not agree with you یعنی زه ستا سره راضي نیم ستا سره زه متفق نیم ستا سره زه اګري نیم with موږ ځکه استعمال کو په سیکنډ ون سنټنس کې چې with موږ اګري with کله رالی نو د دې مطلب دی چې موږ د یو پرسن سره د یو شخص سره د یو کس سره اګري کیږو او فرست ون سنټنس کې موږ اګري ټو ځکه استعمال کو چې اګري ټو موږ هله استعمالو کله چې موږ د یو چا د رای د یوې خبرې سره متفق کیږو نو زما امید دی چې تاسو به په دې کې ډیفرنس پیژندلی وي او دا به ستاسو ډېر ښه یاد شوي وي که دا ستاسو یاد شوي نو راځئ مخکې ځو او په تھرډ ون کوم سنټنس چې موږ د دې نه مخکې په سټارټ کې ویلو چې موږ څلور سنټنسز ویلو چې دا څلور ونه رانګ دي نو دا به موږ اوس کریکټ کوو نو تھرډ ون سنټنس چې کوم دی زموږ سره I was angry with his behavior I was angry with his behavior نو په دې کې دا سنټنس زموږ سره هم غلط دی او فورت ون چې کوم دی he is angry at me دا هم غلط دی نو راځئ د مخکیني په شانتې په ډېر اسانه سره دا هم کریکټ کوو او زده کوو څنګه چې تاسو په فرست ون او په سیکنډ ون سنټنس په رولز کې وپېژندل دغه شانتې موږ دا هم کریکټ کوو که چېرته کم کسانو فرست ون او په سیکنډ ون سنټنس باندې ځان پوه کړی په دغه رولو باندې زما امید ده چې په دې باندې به هم په ډېره اسانه سره پوه شي نو راځئ دا هم زده کوو angry at موږ کله استعمالو angry with موږ کله استعمالو د دې معنی مطلب څه دی د angry at معنی څه ده او د angry with معنی څه ده دا ټول کمال دا ټول سیکرټ کوم راز چې دی دا په دې دوو ټکو کې پټ دی په دې دوو ټکو کې دی که چېرته موږ د angry سره دا کم with دی کم at دی دا چینج کوو نو د دې مینینګ د دې مطلب هم چینج کیږي نو د angry at موږ څه لپاره استعمالو angry with موږ د څه لپاره استعمالو که چېرته موږ تاسو د انګري د ورډ ته وګورو نو د انګري معنی ده ناراضه کېدل په یوه خبره باندې ناراضه کېدل بیزاره کېدل خفه کېدل غوسه کېدل دغه لپاره انګري استعمالیږي خو دلته چې د انګري سره کوم پریپوزیشن استعمال شوی نو د دې مینینګ یې بالکل چینج کړی دی دا یو پوینټ یو ایټ او یو ود استعمال شوی خو د دې سنټنسز یې ټول چینج کړی دا بالکل د دې مینینګ یې هم چینج کړی دی انګري ایټ او دا ود دا بالکل وړوکې خبره ده خو دا زده کول بالکل لازمي دی او بالکل ضروري دی نو بالکل تاسو دې چینل ته راغلي وئ انشاءالله ستاسو چې څه قسمه کوېسچن وي په ذهن کې تاسو بالکل زموږ نه په کمنټ سیکشن کې کولی شئ او انشاءالله موږ به خپل پوره کوشش کوو چې تاسو ته دغه ریپلی د دغه جواب بالکل درکو نو اوس راځو خپل ټاپک ته د انګري ایټ مطلب دی په یوه خبره باندې ناراضه کېدل کله چې موږ په یوه خبره باندې ناراضه شو د یو چا نه نو دغه لپاره به موږ په انګلیش لینګویج کې انګري ایټ استعمالو او انګري ود کله چې موږ د یو کس د یو پرسن د یو شخص نه ناراضه شو بیزاره شو نو دغه لپاره موږ انګري ود استعمالو څنګه چې په بره رولز کې اګري ود او اګري ټو نو دغه سیم رولز موږ په دې باندې هم اپلای کوو او دا به موږ ته ډېر اسان شي په زده کولو کې نو راځئ دې ته ګورو انګري ایټ د انګري ایټ څنګه چې ورته ما مخکې وویل د دې مطلب دی په یوه خبره ناراضه کېدل
angry with د یو چا نه ناراضه کېدل. نو اوس به تاسو ته د خپله پته لګېدلي چې په دې سنټینس کې په کوم ځای کې angry with لګول غواړي او په کوم ځای کې angry at لګول غواړي. نو راځئ اول د سنټینسز ته ګورو. I was angry with his behavior دا سنټینس زموږ سره wrong دی. دا به موږ کریکټ کوو څنګه؟ نو راځئ دې ته ګورو. I was angry with his behavior د angry with په ځای باندې به موږ angry at ولګو. د angry with په ځای باندې موږ angry at ځکه لګو ځکه چې د دې نه مخکې موږ کوم رولز ویل د هغه په بیس باندې دغلته موږ د angry سره at لګولی شو. د angry at مطلب دی په یوه خبره باندې ناراضه کېدل. I was angry at his behavior زه د هغه په behavior باندې ناراضه شوم، د هغه په behavior باندې angry شوم. I was angry at his behavior او دویم نمبر سنټینس فورث ون چې کوم زموږ سره دی دا به څنګه کریکټ کوو؟ نو دا به داسې کریکټ کوو. He is angry at me دا غلط دی، دا سنټینس رونګ دی. He is angry with me هغه زما نه ناراضه دی. He is angry with me. angry with موږ ځکه استعمال کوو ځکه چې مخکې موږ د دې نه کومه خبره وکړه. angry with موږ په هغه سچویشن کې استعمالوو کله چې موږ د یو پرسن نه د یو شخص نه د یو کس نه angry یو، په یو کس باندې angry یو، د دغه نه ناراض یو، نو بیا موږ angry استعمالوو. او دلته می راغلی نو دا می زه یو کس یم، نو دلته موږ angry with استعمالوو. He is angry with me نو دا سنټینس زموږ سره کریکټ شو. زما امید دی تاسو چې کوم سنټینسز وکتل دا به تاسو په ډیټیل سره او په ډېر اسانۍ سره زده کړي وي. که چېرته تاسو دا سنټینسز دا 4 سنټینسز هم زده کړي وي نو دا ستاسو دپاره ډېر او کافي دي. تاسو یو سنټینس یادوئ خو روزانه یادوئ، هره ورځ یې یادوئ. که چېرته تاسو دا کوم سنټینسز دا کوم رول چې واورېده که تاسو د دې نه مخکې نه وي اورېدلي، تاسو د دې نه مخکې نه وي زده کړي، د دې ویډیو سره هم زده کړه اوس هم زده کړه، نو تاسو پلیز موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ چې تاسو دا سنټینسز دا رولز وزده کړه که مخکې تاسو ته درتله. نو دا یوازې زموږ سره 4 سنټینسز نه دي، دا بلکې زموږ سره یو کمپلیټ کورس دی کوم چې دغه شانتې سنټینسز موږ تاسو له راوړي دي او هغه به بالکل په ډیټیل سره زده کوو. نو دا یو کمپلیټ کورس دی، که تاسو په ورځ کې دا نشئ کتی نو د ورځې 10 منټه 15 منټه لازمي ګورئ، ځکه چې که تاسو دا کورس لږ ګورئ نو دې سره به تاسو بور کیږئ نه، او تاسو چې کوم څه د دې نه ګین کوئ، کوم څه د دې نه زده کوئ نو هغه به تاسو ته په ډېر اسانه سره زده کیږي او تاسو به دې څخه بور کیږئ نه. نو اوس راځئ د دې کورس مخکې آغاز کوو او دې کورس کې نور هم مخ په وړاندې ځو او په ډیټیل سره دا هر څه زده کوو. په دې کورس کې ستاسو لږ شانتې قیمتي الفاظ او جملې موږ تاسو ته راوړي دي کوم ته چې ستاسو ضرورت دی. دا کورس موږ یو ډیزاین کړی کورس دی، په دې کې موږ تاسو ته قیمتي الفاظ او جملې راوړي دي. compare with د compare with مطلب دی د یو چیز د بل سره موازنه کوو. خو compare with موږ هغه چیزونو موازنه کوو کوم چې سیم ټایپ والی، کوم چې یو قسم والی. کله چې موږ د سیم قسم چیزونو موازنه کوو نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې compare with استعمالیږي. For example compare احمد with اکرم، یعنی د احمد او اکرم موازنه وکړه. نو دلته احمد او اکرم دا یو جنس دی، د یو ټایپ والی دي سیم. کمپیر احمد with اکرم. او که چېرته موږ دا جنس بدل کو مطلب د مختلف جنسونو په منځ کې موازنه کوو، کمپیریزن کوو، نو بیا به دلته موږ compare with نه استعمالوو، بیا به موږ compare to استعمالوو. For example we can compare child to a monkey، یعنی موږ د یو منکي سره د یو بندر سره یو ماشوم کمپیریزن کوو، د دې موازنه کوو. دا یو اگزامپل دی ستاسو د پوهې دپاره. او تاسو دومره په یاد ساتئ چې compare with کله چې موږ د یو جنس کوم چې سیم جنس وي د هغه د بل جنس سره موازنه کوو، کمپیریزن کوو، نو بیا به موږ compare with استعمالوو. او که چېرته د جین مختلف وي نو بیا به موږ دغه سره موازنه په compare to په مدد سره کوو. نو زما امید دی چې تاسو به په دې باندې په ډېر اسانه سره پوه شوي وي. Don't complain to your parents. Don't complain to your parents، یعنی خپل پیرنټس ته خپل والدین ته شکایت مه کوه. دلته complain to مطلب څه دی؟ دلته د complain to مطلب دی د یو چا ته د چا شکایت کول. Don't
complain to your parents. breakdown breakdown څه ته وایي؟ د breakdown مطلب دی کله چې زموږ سره یو مشینري یو ماشین کار پرېږدي هغه ودرېږي خراب شي نو د هغه لپاره breakdown استعمالیږي. For example, the car broke down on the way. The car broke down on the way مطلب کار ګاډی دا په لاره کې خراب شو کار یې پرېښود. break off break off څه ته وایي؟ break off مطلب دی ماتول. BREAK break OFF off break off د break off مطلب دی ماتول. For example, he broke off the handle of the door. یعنې هغه د دروازې هینډل ماته کړه. He broke off دا د break off second form دی. He broke off the handle of the door. breakthrough د breakthrough مطلب څه دی؟ دلته به تاسو مختلف قسمه الفاظ داسې زده کوئ کوم چې موږ د بریک سره داسې ورډ کوم چې موږ د بریک سره لګو نو د هغه مینینګ بدلي. باره موږ بریک ډاون یې زده کړو اوس بریک آف او اوس پسې به داسې موږ بریک تھرو زده کوو نو د دې مطلب د دې مینینګ بالکل ډیفرنٹ دی د یو بل نه. دا ډېر اهم دي ستاسو دپاره دا لازمي زده کړه. بریک تھرو د بریک تھرو مطلب څه دی؟ د بریک تھرو مطلب دی اهم کار. یعنی کله چې زمونږ یو اهم کار یو ضروري کار دغه لپاره بریک تھرو استعمالیږي. زما امید دی کوم کسان چې د انګلیش طلب کوي کوم چې انګلیش زده کوي او هغه د دې لپاره کې دا کورس کتی او که چېرې دغه کسان دا کورس کمپلیټ وګوري نو انشاءالله د دې کورس نه بعد به د دغه په انګلیش کې یو انقلابي تبدیلي راشي ځکه چې هغه دا قسم الفاظ کم چې ډېر کم استعمالیږي خو دا زموږ ډیلی لایف یو روټین وي کم چې اکثر کم کسان استعمالوي او چې کله دا کم کسان استعمال کړي د هغه نه موږ واورو نو دا ډېر خوند کوي د هغه د اورېدو سره په دې باندې چې بیا موږ پوهیږو نو دا موږ له ډېره مزه راکوي او کله چې موږ داسې قسم الفاظ زده کړو او د خپلې په خپل انګلیش لینګویج کې استعمالوو نو زموږ انګلیش لینګویج پې ډېر اټریکټیو ښکاري او دا خلک ډېر اټریکټ کوي. نو دا قسم الفاظ تاسو د دې لیکچر نه د دې کورس نه بالکل مفت زده کولی شئ. نو راځئ اوس مخکې مخ په وړاندې ځو او دا قسمه قیمتي الفاظ نور هم زده کوو. بریک تھرو د بریک تھرو مخکې چېرته ما څنګه ذکر وکړو اهم کار ته ویلی شي. For example, the existence of Pakistan as a breakthrough in the world. The existence of Pakistan as a breakthrough in the world. یعنی په ورلډ کې په دنیا کې د پاکستان اگزیسټنس موجودګي دا یو اهم کار دی یو اهم اهمیت لري. د اگزیسټنس وایي موجودګي ته موجودوالي ته of Pakistan as a breakthrough مطلب دی اهم کار in the world په دنیا کې. break off څه ته ویلی شي؟ break off ویلی شي ختمولی ته. کله چې موږ یو چیز ختم کړو دغه لپاره موږ break off استعمالولی شو. For example, he broke off his speech and talked to me. He broke off هغه ختم کو his speech خپل speech and talked to me او زما سره خبرې وکړي. یعنی هغه خپل speech ختم کو زما سره خبرې وکړي. اکثر کسان د دې دپاره فینش استعمالوي څوک دې دپاره کمپلیټ استعمالوي دې دپاره مختلف قسم الفاظ استعمالوي هغه هم صحیح دي خو چې کله تاسو بریک آف استعمال کوئ دا داسې الفاظ داسې جملې دي کوم چې یو کس واوري نو هغه بالکل حیرانه پاتې شي ځکه چې دا ډېر زیاتره کم کسان استعمالوي او دا ډېر اهم دي. نو بریک آف مطلب دی ختمول. برینګ آوټ د برینګ آوټ مطلب دی شایع کول. کله چې موږ یو بوک یو سیریز شایع کوو نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې مختلف قسم الفاظ استعمالیږي. نن چې تاسو ته موږ کوم ښایو هغه دی برینګ آوټ. For example, he brought out a book this year. He brought out a book this year یعنی هغه دې کالي مطلب څه کالي یو بوک یو کتاب شایع کو یو کتاب یې چاپ کو. برینګ آوټ اصل کې چاپ کولی ته ویلی شي او دلته موږ براټ آوټ استعمال کلی نو دا د برینګ آوټ سیکنډ فارم دی. برینګ آف د برینګ آف مطلب څه دی؟ د برینګ آف مطلب دی پرورش کول. کله چې یو کس د بل کس پرورش کوي دغه لپاره برینګ آف استعمالیږي. لکه for example, his father died and his uncle brought him off. His father died
and his uncle brought him off. مطلب دغه فلار والد صاحب وفات شو او د هغه انکل کم تره چې دی د هغه فروره شو. کال اټ څه ته ویلی شي؟ کال اټ دا ډېر زیاتره استعمالیږي، اکثر دا په موویز کې، تاسو به په سپیچز کې، په انګلیش نیټیوز کوم سپیکر چې دی هغه اکثر کال اټ دا استعمالوي. نو دا ډېر زیاتره استعمالیږي او لازمي یاد کړئ. کال اټ څه ته وایي؟ د کال اټ مطلب دی یو ځای ته تلل یا راتلل. د کال اټ مطلب څه دی؟ د کال اټ مطلب دی یو ځای ته تلل یا راتلل. For example, he called at my house yesterday. He called at my house yesterday. یعنی هغه زما کور ته پرون راغلی و. He called at هغه راغلی و my house زما هاوس ته، زما مکان ته، زما کور ته. yesterday پرون. yesterday څه ته ویلی شي؟ yesterday پرون ته ویلی شي هاوس ویلی شي کور ته. call in د call in مطلب څه دی؟ د call in مطلب دی رابلل. کله چې موږ یو کس رابلو، را طلب کوي، نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې call in استعمالیږي. For example, please call in the doctor. مهرباني وکړه ډاکټر ته کال وکړه، ډاکټر راوبله. کال ان دا موږ په یو سنټنس کې استعمالولی شو. کال ان سره چې دا کم ان راغلی دا پریپوزیشن دی او دلته د کال ان مطلب دی رابلل. Please call in the doctor. کال اف د کال اف دی په ذهن کې راوستلو ته ویلی شي کال اف. مطلب کله چې زموږ یوه خبره په ذهن کې راشي نو دغه لپاره کال اف استعمالیږي. For example, I couldn't call off his name. I couldn't call off his name. زه د هغه نوم په ذهن کې هم نه راولم. نو دغه لپاره انګلیش لینګویج کې call off استعمالیږي. I couldn't دا could not دی. couldn't د دې شارټ فارم دی. call off his name. cut away مطلب څه دی؟ cut away مطلب دی چې کله موږ یو چیز یو پیس کټ کو او لرې کو د یو بدن نه، د یو وجود نه، نو دغه لپاره cut away استعمالیږي. For example, the doctor cut away his leg. The doctor cut away his leg مطلب ډاکټر دغه خپه کټ کړه. cut away مطلب لرې کړه، his leg دغه خپه مطلب دغه خپې د وجود نه جدا کړه، لرې کړه. نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې cut away استعمالیږي. cut down د cut down مطلب څه دی؟ cut down دا منګه د کموالي دپاره استعمالو. کله چې منګه یو چیز کمو یا د دغه ریټ کمو یا د دغه وزن کمو یا د دغه ویټ کمو نو دغه لپاره cut down استعمالیږي. یعنی د کموالي لپاره cut down استعمالیږي. داسې زیاتره الفاظ په انګلیش لینګویج کې د کموالي لپاره استعمالیږي. او چې نن موږ تاسو ته کم په دې لیکچر کې په دې کورس کې درښایو نو هغه دی cut down. Please cut down your expenses. Please cut down your expenses. کله چې ته یو چا ته وایې چې مهرباني وکړه د خپل expenses د خپل اخراجات د خپلې خرچې دا کمې کړه، نو بیا دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې موږ cut down استعمالولی شو. یوازې دغه لپاره موږ cut down نه استعمالو. cut down موږ مختلف قسمه سچویشن کې استعمالولی شو د کموالي لپاره. Please cut down مهرباني وکړه کمې کړه your expenses. expense څه ته وایي؟ expense ویلی شي خرچې ته. کومه خرچه چې زموږ سره راسي، کومه چې موږ کوو دغه ته expenses ویلی شي. نو کله چې ته یو کس ته وایې چې please cut down your expenses نو مهرباني وکړه د خپل expenses کم کړه. مطلب یو کس دی هغه په زور خرچي کوي، دغه expenses سوای، نو دغه لپاره ته په انګلیش لینګویج کې دا قسمه سنټنسز یوز کولی شي. Please cut down your expenses. cut in مطلب څه دی؟ د cut in مطلب دی داخلیدل. کله چې موږ د یو چا په خبرو کې یا د یو چا په معاملاتو کې دخول وکړو، داخل شو، نو دغه لپاره cut in استعمالیږي. For example, don't cut in my affairs. Don't cut in my affairs یعنی زما په معاملو کې، زما په کارونو کې دخول مه کوه، کار مه لره. Don't cut in my affairs. cut off مطلب دی مختصر کول. کله چې موږ یو چیز لانګ وي، کله دغه موږ شارټ کوو، مختصر کوو، نو دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې cut off استعمالیږي. For example, this tour is very long. Please cut it off. This tour is very long. Please cut it off. This tour is very long.
دا story ډیره لانګ ده، ډیره اوږده ده. please cut it off مطلب دا کمه کا، مختصرې کا. please cut it off دا مختصر کا. کله چې تاسو یو کس ته یا یو ټیچر ته یا یو بل کس ته ووایي چې دا کوېسچن دا ډېر لانګ دی، پلیز دا څه کا، دا شارټ کا، دا کم کا. نو دغه لپاره هم تاسو کټ آف استعمالولی شئ. نو تاسو بیا دغه شانتې ویلی شئ this question is very long please cut it off. this question is very long please cut it off مطلب دا کوېسچن دا سوال ډېر اوږد دی، دا مختصر کا. addicted to د addicted to مطلب څه دی؟ د addicted to مطلب دی عادي کېدل. د یو کار عادت چې کله څوک والي دغه لپاره addicted استعمالیږي، دغه ته عادي کېدل وایي. for example Ahmad is addicted to smoking. Ahmad is addicted to smoking یعنی احمد د سموکینګ د سیګرټ څکلو عادي شوی دی.